بسم الله الرحمن الرحیم. راځو کنټرول پینل ته او په دې کې نن ریکوري باندې کار کوو. ریکوري اپشن موږ سره دا دی. دې کې موږ سره ریسټور پوینټ دی. ریسټور پوینټ څه ته وایي؟ کله چې موږ خپل کمپیوټر کې وینډوز انسټال کو، اټو ډرایور انسټال کو، افیس انسټال کو، ډکشنری انسټال کو، کوم سافټویر چې زموږ پکاريږي هغه ټول پکې انسټال کو. هغه نو وروسته موږ د دې ریسټور پوینټ اخلو. پس خاطر که ان کیس دا کمپیوټر زمون خراب شو، میش 2 میش 3 میش 5 میش 6 میش وروسته سلو شو، کار سم نه کول، موږ سره پرفارمنس صحیح نه یا وایرس ورته ورغلیو، نو موږ کولای شو هغه ریسټور پوینټ چې موږ هغه ټایم کې هغه ستې هغه ریسټور کو. چې کله هغه ریسټور پوینټ تاسو ریسټور کړئ نو دا تاسو کمپیوټر هغه سټیج ته ویسي کوم سټیج کې دی صحیح کار کول موږ سره. بل هغه ته خوبي د دې دا چې زموږ ډیټا سره هیڅ کار نه لري. کبه ډیسکټاپ باندې وي، ډاکومېنټس کې وي، مطلب سی ډرایو کې چې څومره ډیټا وي هغه سره هیڅ کار نه لري، مطلب هغه تاسو ډیټا لمنځه نه ځي. دا یې غټه خوبي ده موږ سره. اوس دا ریسټور پوینټ یو خو کمپیوټر خپل اخلي اتوماتیک، یو موږ مینوالي اخلو. اوس دا مینوالي چې کوم ریسټور پوینټ اخلو هغه تاسو راشي کنفیګر سیستم ریسټور ته، ریکوري کې به دا واخلئ دا دریم اپشن، او دې کې به راشي تاسو کریټ باندې بدل کړئ. کریټ کې بدلته ورته یو نوم ورکړئ، هر څه نوم چې تاسو ورکوئ. درته ورکوم مثال خان، یا ورته ورکوم نایس مې ورکو، کریټ باندې کلیک کړئ. بس دا لږ ټایم نیسي، ډېر کم ټایم نیسي، دومره نه نیسي. ښه موږ سره دا کمپلیټ شو. دا به راشي، دا به کلوز کې لیکلي د ریسټور پوینټ واز کریټډ سکسسفولي، دا به کلوز کې. بس ریسټور پوینټ موږ سره واغسته شو. چې کله موږ سره کمپیوټر سلو شو، کار یې نه کولو، پرفارمنس یې صحیح نه و، موږ سره میش 2 میاشتې هفته هر څومره وخت بعد چې موږ سره وایرس ورغلی دی، سلو کړی دی سیستم، زموږ سم کار پکې نه کېږي، ته غواړې چې بېرته هغه مخکیني سټیج ته ویسي کوم کې چې دی صحیح کار کولو. نو تاسو به راشي کنټرول پینل ته، په دې کې به راشي ریکوري ته، او ریکوري کې به تاسو اوپن سیستم ریسټور باندې کلیک کړئ. په دې چې کلیک اوس راشي نیکسټ واخلئ. نیکسټ کې دا ټیک مارک ولګوئ، شو مور ریسټور پوینټ اکم چې موږ غسته ګوره راغلی دی، ګوره نایس په نامه باندې او اکرام په نامه باندې. زه راځم دا چیک لګوم، دا نور موږ سره هم ریسټور پوینټ دی. که ته غواړې چې دا کمپیوټر دی نه هم میش په دیرشم تاریخ چې کوم اسی کار کولو هماغه حالت ته ویسي، نو دا انتخاب کړه. که ته غواړې چې مثال دی بل تاریخ ته ویسي، دا هم کولی شي. دې کې چې کوم تاریخ کې تاسو سره کمپیوټر ښه کار کولو هماغه تاریخ انتخاب کړئ. اوسې کوئ نیکسټ کې لګه. اوس موږ دا واغستو کوم دا یو انتخاب وکړه، نیکسټ کې او فینیش کې. دلته یو میسج درکوي چې کله دا ریسټور پوینټ یو ځل شروع شو دا به سټاپ کیږي نه، او دا به انټرپټ کوي ما پرېږدئ چې دا ریسټور شي. بس دا لږ ټایم زیات نیسي. نو دې لپاره مطلب صرف یس بټن وهل دي موږ سره، او نور څه کار به دې کې نشي. بس دا ټایم نیسي، هغه وروسته خپل ریسټارټ کیږي او بیرته خپل هغه مخکینی حالت ته ځي. نو دا موږ سره ریسټور پوینټ زه به نو کوم ځکه چې موږ ویډیو هم سټاپ کیږي دلته.